السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عربي زده کړئ آنلاین مرکز ته ښه لغاست. عربي زده کړه په پښتو ژبه کې دریم درس هذا ذاک. یوټیوب کې زموږ چینل عربیک پښتو اکیډمي، ټیک ټاک کې اس رضوان ټي وي. یلا بسم الله پیلو. هذا کتاب، ذاک کتاب، هذا قلم، ذاک قلم. په دې درس کې به وایو چې هذا څه معنی ورکوي، ذاک څه معنی ورکوي، او چې کله دې سره جمله جوړو دې ته بیا پوښتنه کولو یا سوال کولو لپاره کومه کلمه کارو. هذا کتاب، دا یو کتاب دی. هذا کتاب، دا یو کتاب دی. ذاک کتاب، هاغه یو کتاب دی. ذاک معنی هاغه لری ته اشاره کوي. ذاک کتاب، هاغه کتاب دی. هذا قلم، دا قلم دی. ذاک قلم، هاغه قلم دی. اوس راځو چې دې ته پوښتنه موږ څنګه کوو چې دا څه دی. ما هذا، دا څه دی. ما هذا نږدې شي لپاره. ما د یو شي لپاره کارول کیږي، د انسانانو اشخاص لپاره نه کارول کیږي، د اشیاء لپاره. ما هذا، دا څه دی. هذا قلم، دا قلم دی. هذا قلم، دا قلم دی. ما ذاک، هاغه څه دی. هاغه شی څه شی دی. هاغه څه دی. ما ذاک. ذاک هاتف، هاغه ټلیفون دی یا موبایل دی. ذاک هاتف، هاغه موبایل دی. ذاک هاتف. ما هذا، دا څه دی. هذا بیت، هذا بیت، دا کور دی. هذا بیت، دا کور دی. ما ذاک، هاغه څه دی. ما ذاک، هاغه څه دی. ذاک تلفاز، ذاک تلفاز، هاغه تلویزیون دی. ذاک، هاغه تلفاز، تلویزیون دی. من هذا، اوس راځو اشخاص د انسانانو په واره کې پوښتنه کوو چې دا څوک دی. من هذا، دا څوک دی. هذا مدرس، دا ښوونکی دی. هذا مدرس، دا ښوونکی دی. من ذاک، هاغه څوک دی. ګوره من هذا نږدې ده، دا څوک دی. من ذاک، هاغه څوک دی. ذاک ابي، ذاک ابي، هاغه زما پلار دی. هاغه زما پلار یا زما والد دی. من هذا، دا څوک دی. من هذا، دا څوک دی. هذا محمود، دا محمود دی. هذا محمود، دا محمود دی. من ذاک، هاغه څوک دی. ذاک طالب، ذاک طالب، هاغه زده کوونکی دی. هاغه زده کوونکی دی. نو دې درس کې زموږ ګرامر چې ول قواعد ګرامر یو ما او ما، من، هذا، ذاک. ما معنا څه د اشیاء لپاره کارول کیږي. کله چې موږ پوښتنه کوو ما اول سر کې موږ راولو. ما لکه ذاک، هاغه څه دی. من معنا څوک. من دا پوښتنه کول لپاره کارول کیږي. من یعنی څوک. هاغه څوک دی. من ذاک. هذا معنا دا. ذاک معنا هغه. نو هیله کوم دا زموږ درس و. که څه پوښتنه پیشنهاد انتقاد وي کومنټ کوئ. که تاسو کومنټ وکړئ نو موږ درسونه زر خپرو او زړم کیږي چې درس زر نشر کو. نو هیله کوم چې کومنټ کوئ. که پوښتنه هم نه وي یو کومنټ کوئ. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. ښې چارې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.